دلته موږ ټول له ښځې پیدا یو، موږ ټول له ښځې پیدا یو، زموږ ټول اندامونه، سترګې، ویښتان، هر څه د ښځې په وجود کې جوړ شوي دي، د ښځې له وجود راوتلي دي. دغه ژبه نه ده، دغه خوله چې د ښځې خلاف زه استعمالوم، دا د ښځې په وجود کې جوړه شوې ده، د ښځې له وجود راوتلې ده، د ښځې په تیمې ایښې ده، د ښځې تیم پرې ولی دی. نو موږ داسې یو لکه نمک حرامه چې یو. سلامونه قدرمنو. هوره چې ده، هوره د ښکلا نوم دی، د ښایست نوم دی، د جنت نوم دی، یو عظیم نعمت دی چې الله پاک د عبادتونو په بدل کې، د نیکیانو په بدل کې، د خدمت په بدل کې انسان ته ورکوي. خو ښځه چې ده، ښځه په زرهاو خصوصیات لري. 4 غټ خصوصیات یې درښیم. مور ده، بله لنګیږي، خور ده، لور ده، سکون دی، راحت دی، خدمت دی کوي، احسان در سره کوي، ډوډۍ در پخوي، ځای در جارو کوي، خونه باندې آباده ده، کور باندې آباد دی، کور به جوړیږي. یعنی په زرهاو خصوصیات لري په دې دنیا کې. چې کله ته رنځور سې، ناجوړه سې، د ولاړې ولوېږي، خدمت دی کوي، ځای در صفا کوي، تا صفا کوي. یعنی صفتونه په زرهاو دي. د هورې یو صفت ښایست دی، ښکلا ده، ښکلا باندې ختم ده. مور نه سوی جوړېدلی، خور نه سوی جوړېدلی، لور نه سوی جوړېدلی، ښځه نه سوی جوړېدلی، له هورې ښځه نه سوی جوړېدلی، دې دنیا ژوند نه سوی ورسره کولی، په دې دنیا یې نه سوی لیدلی. هغه د هغې دنیا نعمت دی. په دې دنیا ستا دپاره سکون، مینه، محبت، خدمت، قرباني څوک ورکوي. له تا سره چې ټوله زندګي تېروي، تا چې پیدا کوي، تا چې لویوي، تا چې په خپل وجود کې، په نس کې، په خپل حرم کې جوړوي، هغه ښځه ده. موږ باید د ښځې خصوصیات ومنو، موږ باید د ښځې اهمیت وپېژنو، موږ باید ښځه ومنو، د ښځې وجود ومنو. دلته موږ ټول له ښځې پیدا یو، موږ ټول له ښځې پیدا یو، زموږ ټول اندامونه، سترګې، ویښتان، هر څه د ښځې په وجود کې جوړ شوي دي، د ښځې له وجود راوتلي دي. دغه ژبه نه ده، دغه خوله چې د ښځې خلاف زه استعمالوم، دا د ښځې په وجود کې جوړه شوې ده، د ښځې له وجود راوتلې ده، د ښځې په تیمې ایښې ده، د ښځې تیم پرې ولی دی. نو موږ داسې یو لکه نمک حرامه چې یو. د ښځې خاصیت، د ښځې خدمت نه منو. د دې نمک چې موږ خوړل، دا موږ نه منو، د دې څه انکاري یو. نو د ښځې په زرهاو خصوصیات دي، د هورې یو خصوصیت دی. هوره په دې دنیا ژوند نه سوی در سره کولی، په هغه دنیا کې به ژوند در سره کوي. ښځه هم په دې دنیا ستا سره ژوند کوي، در سره ملګرې ده، ستا د سکون او د راحت سبب ده. هم په هغه دنیا ستا سره ژوند کوي، ستا د سکون او د راحت سبب به وي. د هورو واک اختیار له هیچا سره نشته، له الله سره ده. دا به الله موږ ته راکوي. نه څوک موږ ته راویشلی سوی، نه موږ ته څوک راکولی سوی، نه څوک ذمهداري اخیستلی سوی چې الله به تا ته هورې درکوي. یو انسان یې نه سو اخیستلی. او دلته شپه ورځ تاسې لګیا یاست چې الله به هورې درکوي، غلمان به درکوي. دا د الله تحفه ده، الله به راکوي. موږ په نیکیو، په ښو اعمالو، په خدمت به، په عبادت به موږ ته دغه هورې راکوي او رب به راکوي. نه موږ ویلی سوی چې هورې درکوي، ولې انسان سره اختیار نشته. زه څه خبر یم چې ما ته هورې راکوي که نه راکوي، د هېچا سره اختیار نشته. د یو چا اختیار شته، د ښځو اختیار ستۍ سره دی، ستۍ په کورو کې دي، یعنې ستۍ لورانې دي، ستۍ خویندې دي. تر ننه پورې هېچا هم ډېر نیک او ډېر عابد سړی، ډېر ښه سړی لور چاته نه ده ورکړې. یعنې د لور اختیار ستا سره شته، د خور اختیار ستا سره شته، د دا ښځو اختیار زموږ سره شته. زموږ پښتنو سره بیخي ډېر دی، لیکن موږ یې په 100 لک روپۍ خرڅوو، په 10 لک روپۍ خرڅوو. دا اختیار لرو. په 4 بڼو یې ورکوو، سپین ږیرو ته ورکوو، ګوټ ته ورکوو، دا اختیار لرو. په بدیو کې ورکوو، دا اختیار لرو. لیکن د الله د رضا دپاره د یوې ښځې نکاح له یو هلک سره نه کوو، د الله د رضا دپاره، د دوی په خوښه یې نه کوو. نو چې ته ما ته خپله لور نه سوی راکولی، یو خپله لور چاته نه سوی ورکولی، د دې په خوښه یې نه سوی ودولی، لور په خپله خوښه نه سوی ودولی، خور په خپله خوښه نه سوی ودولی، ته ما ته هورې څنګه راکوې؟ نو چې هورو اختیار تا ته درکړم، د هورو اختیار په الله که یوه راکړې، ټولې به ستا سره، ټولې به دې په ځان راکوړه کړي. یوه هوره والله که راکړې، نو چې د کوم اختیار ستا سره شته، هغه ته خرڅوې. کاروبار دې په شروع کړی دی، لکه میږ، لکه پسونه، بزنس باندې کوې، په خپله خوښه یې نه ودې، حق یې ځینې خورې، حقوق یې ځینې خورې. نو د هورو صفت شپه ورځ کوې. د یو ویښته صفت یې 15 کاله کې لیدلې دې نه ده، 15 کاله د یو ویښته صفت کوې، د هورو د وجود صفت کوې. زموږ خویندې میندې چې شپه ورځ زموږ خدمتونه کوي، زموږ سره قربانۍ وړي دي، زموږ سره لوږه وړي دي، درپدرۍ وړي دي، زموږ کورونه په دې آباد دي، زموږ خونې په دې آباد دي، زموږ بچي دا ساتي، موږ جوړوي په خپل وجود کې.
په خپل نس په خپل حریم کې مې جوړوي، بیا هم پیدا کوي، بیا هم په غېږ کې ساتي، بیا د خپل وجود رزق راکوي، شیدې راکوي، په مینه مو پالي، په مینه مو ساتي. کومه مینه چې دی راکړې ده زه هم هورې به هغه مینه موږ ته نه کړه. کوم اخلاص چې مور د اولاد سره کوي هورې نه شوی کولی. ولې هوره چې ده هغه مور ده نه، هوره خور ده نه، هوره لور ده نه. دا احساسات په دې کې نشته. هغه یو ښایست دی، حسن دی. په هوره کې د مور خاصیت نشته، د خور خاصیت نشته، د لور خاصیت نشته. دغه خاصیتونه چې لري زموږ سره زندګي تباه کړه، موږ ته بې پناه مینه راکړې ده، ډېره پاکه سوچه مینه راکړې ده. د دغه صفت نه کوئ، د دې ښځو خدمت نه بیانوئ، غیبت یې کوئ چې دا وروره په دې اعتبار مه کوئ. زه یې جوړ کړی، زما وجود یې جوړ کړی دی، ته وایې دا په دې اعتبار مه کوو. زما دا وجود د دې په وجود کې جوړ شوی، د دې په شیدو زه رالی شوی یم. څنګه اعتبار نه پکوي؟ یعنې زموږ سره دونې قربانیانې کړي دي.